د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلامونه وخت مو په خیر. د عروض څېړنیز او خپرندوی ادارې لخوا د همال خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبې د 1403 کال د وریه حمل میاشتې 19 نیټه ده چې د 2024 زیږدیرش کال د اپریل له 9 نیټې سره سمون خوري. زه زلمی عزیم اوس تاسو پام راوړم خبرونو ته. د امنیتي او فرهنګي کمیټې دویمه غونډه د هرات د امر بالمعروف د رئیس مولوي عزرحمان المهاجر، د حج اوقافو رئیس، د علماو د شورا د مرستیال او یو شمیر علماو د هزاره قوم د مخورو پښتون جوړه شوه. په دې کتنه کې مولوي عزرحمان المهاجر ویل چې په افغانستان کې اتحاد او اتفاق باید د نړۍ لپاره یوه نمونه وي. مولوي المهاجر د یووالي نشوالي د مسلمانانو د بدبختي اصلي لامل وباله او ویل دا د ټولو علماو دنده ده چې په دې برخه کې خلکو ته کافي معلومات ورکړي. د هرات د امر بالمعروف رئیس همداسې وویل چې د هیواد ټول اتباع باید د میاشتې په لیدو سره په افغانستان کې د کوچني اختر د لمانځنې مراسم ترسره کړي. د هرات د اهل تشیع مشرانو او مخورو د اسلامي امارت له نظام څخه د خپل ملاتړ او اعلانولو په ترڅ کې زیاته کړه چې دوی په هیواد کې د اتحاد او اتفاق پلوي دي. په بل خبر کې د نیمروز ولایت د امنیه قومنداني چارواکي وایي چې دغه ولایت په دلارام ولسوالۍ کې 15 تنه د غلا په تور نیولي دي. د چارواکو په وینا دغه کسانو د هلمند ولایت څخه څو موټرسایکلونه غلا کړي وو. د دوی په وینا د تورونو کسانو دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. او په پای کې د لومړي وزیر د دفتر سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر یو ځل بیا ویلي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او هیڅوک باید لابي ونه کړي چې هغوی پیاوړي شي. د لومړي وزیر د سیاسي دفتر مرستیال دغه څرګندونې د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو، ډیپلوماټانو او د ملګرو ملتونو د اروپایي ټولنې له استازو سره د روژه ماتي په مېلمستیا کې کړي دي. ارګ همدغه شان ویلي چې مولوي عبدالکبیر له هیوادونو څخه وغوښتل چې افغان کډوال په مسله کې له زغمه کار واخلي او د دوی د شړلو څخه ډډه وکړي. د ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.